أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما شایسته ګرانو خویندو څنګه یاست؟ الحمدلله. الله دې وکړي چې تاسې ټول جوړ او روغ یاست، د صحت او د عافیت سره یاست، د بهترین ایمان سره یاست. الله دې وکړي چې ستاسې روژه مبارک هم په خیر تیر سوی ټول ته اختر مبارک وایم. الله سبحانه وتعالی دې ستاسې ټول عبادتونه، روژې، لمونځونه، تراویح، دعاوې چې کړې دي، خیراتونه چې کړي دي، صدقه، زکاتونه، هر کوشش چې تاسې کړي هغه ټول څه قبول کړي. الله سبحانه وتعالی دې ستاسې د اختر هم انشاءالله اوس په خیر تیر سوي، ښه خوشحالي سره او صحت سره. الله سبحانه وتعالی څخه دعا کوم چې الله سبحانه وتعالی ستاسې په کورو کې خوشحالیان، برکتونه او رحمتونه کښیږدي. تاسې ټول خپل حفظ و امان کې وساتئ، هر بلا، هر مصیبت څخه وساتئ، هر فتنې، هر شر څخه وساتئ، هر بد ناجوړي څخه وساتئ. ستاسې ټول مددگار سي، هر مشکلات کې الله سبحانه وتعالی ستاسې مددگار سي. پر تاسو ستاسې ټول فامیل باندې ورحمیږي، هر ناجوړي څخه وساتئ، هر آفت، هر مصیبت څخه وساتئ. ستاسې ټول سره راضي سي. الله دې وکړي ګرانو خویندو چې د روژې میاشت بعد ستاسې تقوا هم انشاءالله ډېر سوي او ستاسې ایمانونه هم نور مضبوط به سوي او شکر گزاري هم کوي چې الحمدلله الحمدلله الله سبحانه وتعالی موږ ټولو ته د روژې میاشت را نصیب کړله. الله دې موږ ته په صحت او عافیت سره د کال هم روژې هم نصیب کړي. الله سبحانه وتعالی موږ ته توفیق راکړي چې موږ د هر نعمت قدر وکړو، د نعمتو حق ادا کړو، د الله سبحانه وتعالی احسان ومنو، زموږ څخه الله راضي سي او د الله هر نعمت زموږ په حق کې ښه ګواهي ورکړي. الحمدلله د الله سبحانه وتعالی ډیر لوی احسان دی پر موږ ټولو باندې چې الله سبحانه وتعالی موږ ته هدایت راکړې ده چې موږ ټول تیار ناست یو، ښه شوق سره، اخلاصي نیت سره چې الله سبحانه وتعالی شایسته آیتونه زده کوو، الله حکم اورو، لبیک وایو او عمل پر وکړو. الله سبحانه وتعالی زموږ ټول نیت او کوشش را قبول کړي او موږ ټول ته استقامت راکړي په دا لار باندې. آمین یا رب العالمین. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا حدیث په صحیح مسلم کې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې هر چا که د روژې د میاشت ټول روژې ونیول او د هغه بعد د شوال د میاشت 6 روژې ونیول نو دا داسې دی چې لکه د ټول کال روژې نیولې وه. سبحان الله. یا رب العزت موږ ټول ته هم صحت سره هدایت راکړي چې دا 6 روژې ونیسو په دا میاشت کې انشاءالله. یا الهي موږ ته هغسې عبادت کولو توفیق راکړي لکه تر په روژې میاشت کې مکوله. الله پاک چې موږ ته هغه رقم هدایت راکړي د قرآن هغه تلاوت وکړو لکه په روژې میاشت کې مکوله. یا رب العزت یا ذل جلال والاکرام موږ ټول په تقوا په ایمان کې ډیر کې. یا الهي یا الله سبحانه وتعالی یا ربي یا رب العالمین یا ذل جلال والاکرام یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا رحیم یا رزاق یا ستار یا غفار یا حکیم یا کریم رب السماوات و رب الارض رب العرش العظیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. موږ یوازې ستا عبادت کوو او یوازې ستا څخه مدد غواړو. یا رب ته زموږ الهی یې، زموږ رب یې، زموږ خالق یې، زموږ مالک یې، د دواړو جهانو مالک یې، ته بادشاه یې، موږ ستا فقیران یو، ته غفور الرحیم رب یې.
मुझ स्ता गुनाहगार बंदगानियों या इलाही तस मुझ मालिकी मुझ सफ गुलामानियों तो पर हर शी बांधी कुदरत लरे मुझ द हर शी द भारस्ता मोहताजियों या रब मुझ ठूल जायज़ दुआ मुझसे कबूल की हर दुआ च मुझ पजड़ी की दी या इलाही आखा दुआ च येर कड़ी दी या इलाही ठूल दुआ भी कबूल की मुझ तौबा रा कबूल की पर मुझ ठूल बांधी रहम वकी अखबल रहमत सर मुझ ठूल वो बख्शी या इलाही द क़यामत पुरस मुझ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश मुझ ठूल तार नसीब की मुझ जड़ हर ना जोड़ी सपा के हर सुन पजड़ी की नफरतून लरू हागा इस्त की और हागा पर ज़ायमीन और मोहब्बत उर्बाचे की ने बोग्स मुझ जड़ून पाक की तो दुनिया मोहब्बत जड़ से इस्त की द आखिरत शौक पजड़ी की रवाचे मुझ ठूल तो तौफीक राखी च दो दोस्तान करीबान गलतियान माफ़ को मुझ जड़ शाइस्ता की मुझ अमल शाइस्ता की मुझ इबादतून शाइस्ता की स्ता जिक्र कबूल तौफीक राखी मुझ पजवन की स्ता रहमत रा नसीब के मुझ तो तौफीक राखे ची बेहतरीन इलम इज़्ज़त को और नूर तो हम दा इलम और वशु मुझ ठोल बद अखलाकी सवसात मुझ से खैर कारू नवाखले हर जाय ची जू खलको तो खैर और वरसो मुझ ठोल हर गुनाह सवसाते हर हराम शी सवसाते स्ता नाराज़गी सवसाते द शैतान द वसवास सवसाते द शैतान द हमलो सवसाते गिबत तकब्बुर सूद गफलत सवसाते या इलाही मुझ ठोल सराजी से मुझ तौफीक राके ची कुरान हवा माल पूरे पजवन की ठेंको ची खबर तो वो न रसियशो द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अखम अखलाक मुझ टोल तरह की द सहाबा पर अखम अखलाक मुझ टोल तरह की या रब्बुल इज़्ज़त मुझ टोल त हिदायत राकी ची हर चा सर श खबर वको पर नरमी खबर वको द हर चा जड़ा खुशहाल को अखबल जब हिफाजत वको और द बद खबरी और बेहयाई से मुझ ठोल वसाते या रब्बुल इज़्ज़त या इलाही मुझ ठोल ब मुत्तकियान के शामिल के मुझ ठोल मोमिना मोहसिना जोड़ के मुझ ठोल द दुनिया आखिरत कामयाबी राखी मुझ हर अमल हर इबादत हर कार स्ता रज़ा बखातिर वकू मुझ शैतान द हर शर से वसाते मुनाफिकत से वसाते गिबत से वसाते गफलत सुस्ती शैतानत दुर्वाग वयल से वसाते हर बद आमाल से मुझ ठोल वसाते मुझ ठोल द जड़ से सुकून राके या इलाही मुझ तदा से अमल राके चिस्ता कुर्ब हासिल को या इस्ता से निज जैसो या इलाही मुझ तौफीक राके चिपदा शाइस्ता में आश रोजे निसो नफली इबादतुन हम बको मुझ ठोल त हिदायत राकी या इलाही मुझ जड़ून द दुनिया द मोहब्बत से ले रखे और हाँ मोहब्बत मुझ पजड़े से इस के चिस्ता से ले रखी है या इलाही मुझ पजड़े की स्ता उस्ता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत रवाची द जन्नत शौक पजड़े की पिदा की द नीकियान शौक पजड़े की रवाची या रब्बुल इज़्ज़त मुझ जरद जंग अक्सल से वसाते मुझ तो हिदायत राकी चिदा कीमतीज बन जाया ना को गुनाह से जान वसातो नेक अमल वको पल मर्ग पे याद वसातो और द मर्ग तो हम दरमख्त मर्ग तैयारी वको या गफूर रहीम या हकीम या हलीम रब या अल्लाह या रब्बी मुझ तो तौफीक राखी छि द कुरान हक अदा को शतजवीद से रवायु माना इस्ता को अमल पर को मुझ खबर द कुरान द नूर सरा रोशान की द क़यामत पर कुरान मुझ सिफारिश वकी मुझ तो तौफीक राखी छि पदा दुनिया की आखिरत की खबर की और द क़यामत पर कुरान मुझ मुलकरी की या इलाही मुझ तो तौफीक राखी छि हक़ तिलावत वको नूर तो हम कुरान वशो मुझ तो तौफीक राखी छि कुरान हर वक्त पे याद वसाते पर खुशहाली और पर गम के कुरान येर नको कुरान से हिदायत वाखलो मुझ तो इश्मंद हर फैसला द कुरान से वाखो या इलाही मुझ अखलाक द कुरान पर मुताबिक के मुझ ठोल द जन्नतुल फिरदौस वारिस के मुझ ठोल द जहन्नुम द ओर सो वसाते मुझ तो हिदायत राखी छि द मर्ग दर मख जड़ द इखलास तौबा वकाजू और तस मुझ तौबा कबूल के या इलाही मुझ ठोल साबिकून अव्वलून जोड़ के जो मुझ पे नेकी के जान मख्तको या इलाही मुझ अमल अखलाक रहा शाइस्ता के मुझ जड़त शाइस्ता के मुझ इबादत शाइस्ता के या इलाही मुझ तो हिदायत राखी चिस्ता हक अदा को
ستا د رسول صلی الله علیه وسلم حق ادا کو، د قرآن حق ادا کو، د مور پلار حق ادا کو، د خاوند حق ادا کو، ستا د ټولو بندگانو حق ادا کو. یا الهي موږ ټوله بهترین مثالونه بهترین امه جوړ کړي. زموږ کوچنی کوشش او عمل په عوض کې خپل مهرباني او شان په مطابق اجر راکړي. یا الهي موږ ته توفیق راکړي چې یوازې ستا رضا په خاطر نیک عمل وکړو. موږ ټول ته د علم نور را نصیب کړي. موږ ته هدایت راکړي چې ستا اطاعت وکړو، ستا په هر امر باندې سمعنا وطعنا ووایو. یا الهي په دنیا او په آخرت کې د نیک خلکو دوستی را نصیب کړي. یا الهي موږ ټول د شیطان د وسواس څخه وساتې، بدګماني څخه وساتې، د شیطان په لار روانېدو څخه موږ ټول وساتې. یا الله یا غفور الرحیم د مرګ په وخت کلمه را نصیب کړي. زموږ په خندن زموږ په باندې آسان کړي. موږ ټول د قبر د عذاب څخه وساتې، د قبر تاریکۍ څخه او تنګ دستي څخه وساتې. موږ قبر د قرآن او د ښه اعمال نور سره روشن کړي. د ممکن نکیټس والو نه پر موږ آسان کړي او جنت الفردوس را نصیب کړي. ستا دیدار را نصیب کړي، د عرش سایه را نصیب کړي. یا الهي زموږ اولادو ته هدایت ورکړي، د متقیان امام جوړ کړي، حق لار باندې روان کړي، هر فتنې هر شر څخه دې وساتې، د دنیا او د آخرت کامیابي ورکړي. یا الهي نن سبا رقم مشکلات هر یو لري. یا الهي د اولاد څوک د اولاد د خوا مشکلات لري، د رزق د خوا، د نه جوړې د خوا، د صحت د خوا، هر څوک چې هر مشکل لري یا الهي ته آسان کې. یا الهي ته بل موږ هیڅ څوک نه لرو چې موږ سره کومک کولی شي. یا الهي یوازې ته طاقت لرې، ته قدرت لرې. یا الهي د ټول مشکل آسان کې. یا الهي موږ ستا فقیران یو، ته غني یې، موږ ګناهکار یو، ته غفور الرحیم رب یې. یا الهي موږ ټول وبخښې، موږ فامیل وبخښې، موږ دوستان قریبان وبخښې، موږ استادان وبخښې، ټول رحمه خواندي وبخښې، ټول امت مسلمه وبخښې. هر څوک چې ناجوړ دي هغو ته روغ بشر ورکړي، شفای کامله ورکړي. هر څوک چې به اولاد دي هغو ته نیک او صالحین اولاد ورکړي. هر څوک چې وفات شوي دي هغه وبخښي، د دې فامیل د صبر جمیل ورکړي. یا الهي زموږ استادان ته بهترین اجر په دنیا او په آخرت کې ورکړي او دې زموږ دپاره موږ ټول دې دپاره صدقه جاریه جوړ کړي. یا الهي دې زموږ دپاره خپل وخت قربان کړي او موږ ته علم زده کړي. الله یا الهي دې صدا عمل قبول کړي، موږ ټول دې دپاره صدقه جاریه جوړ کړي. یا الهي دا ټول دعا زموږ په حق کې هم را قبول کړي او ټول امت مسلمه په حق کې قبول کړي. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاك الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن به انشاءالله مونږ سورة البقره آیتونه وایو او زمونږ آیتونه دي د آیه نمبر 52 نه واخله د آیه نمبر 59 پوری، یعنی د 250 آیت نه واخله د 1 آیت پوری. اوله به مونږ د دې آیتونو لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ثم بیا عفونا معاف کړی مونږ عنکم تاسو من بعدی پس ذالک د هغې نه لعلکم ځکه چې تاسو تشکرون تاسو شکر ادا کړئ. و اذ او چې کله آتینا ورکړو مونږ موسی علیه السلام له الکتاب کتاب والفرقان او فرقان لعلکم ځکه چې تاسو تهتدون تاسو هدایت بیا مومئ. و اذ او چې کله قال ویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته یا قومي ای زما قومه انکم بشک تاسو ظلمتم ظلم وکړو تاسو انفسکم په خپلو ځانونو باتخاذکم په وجه د جوړولو ستاسو العجله د سخي په بریکټ کې ولیکئ معبود. فتوبو پس توبه وکړئ الی طرف ته بارئکم د خپل پیدا کولو والا. فقتلوا نو قتل کړئ انفسکم خپل ځانونه ذالکم دا خیرون بهتر ده لکم ستاسو د پاره عند پنځ بارئکم ستاسو د پیدا کولو والا. فتابا بیا هغه مهربانه شو علیکم پتاسو باندې انه بشک هغه هو هم هغه دی التواب ډیر توبه قبل ولوالا الرحیم ډیر رحم کول والا. و اذ او چې کله قلتم ویل تاسو یا موسی ای موسی لن هیڅ کله نه نؤمن مونږ ایمان راوړو لکه پتا حتی تر دې چې نرا مونږ وګورو یعنی مونږ ووینو الله تعالی جهرتن ښکارا. فاخذتکم بیا ونیولی تاسو الصاعقه د بجلی ګړزاری یعنی تندر و انتم او تاسو تنظرون تاسو کتل. ثم بیا بعثناکم مونږ تاسو ژوندي کړئ من بعدی پس موتکم ستاسو د مرګ نه لعلکم ځکه چې تاسو تشکرون تاسو شکر ادا کړئ. وظللنا او سورې کړو مونږ علیکم پتاسو باندې الغمامه د وریځو وانزلنا او نازل کړل مونږ علیکم پتاسو باندې المن من والسلوى او سلوى کلو خورئ من طیباتی د پاکو سیزونو نه ما سوچی رزقناکم رزق درکړی دی مونږ تاسو له وما او نه ظلمونا هغوی ظلم وکړو په مونږ ولکن او لیکن کانو هغوی انفسهم په خپلو ځانونو یظلمون هغوی ظلم کوو. و اذ او چې کله قلنا ویل مونږ ادخلوا داخل شئ هذه پدې القرية کلیکی فکلوا بیا خورئ منها د دینه حیثو د کوم ځاینه چې شئتم غواړئ تاسو رغدن په فراخی سره. ودخلوا او داخل شئ البابا په دروازه کې سجدن سجده کوونکی
وقولو اوایي حطة توبه یعنی بخنه نغفر لکم مونږ به معاف کړو خطایاکم خطاګانې ستاسو وسنزیدو او ډېر زر به مونږ زیاته ورکړو په بریکټ کې ولیکئ بدله المحسنین احسان کول والولا فبدل نو بدل کړه الذین چاچی ظلمو ظلم کړی وو قولا خبره غیر الذی فزید هغې قیله سوچی ویلی شوي وو لهم هغې ته فانزلنا پس نازل کړو مونږ علی الذین په هغوی چاچی ظلمو ظلم کړی وو رجزن عذاب من السماء د اسمان نه بما په وجه د هغې چې کانو و هغوی یفسقون هغوی نافرمانی کوله. الحمدلله د دې ځای پورې زموږ نننۍ ترجمه ده. تفسیر کوو د دې آیتونو. اوس چې موسی علیه السلام راغی نو هغو له دومره ډېره غوسه ورغله چې زه خو شریعت اخیستوله تلی وم. خپل ورور هارون علیه السلام ته وی چې ما خپل قوم تا ته سپارلی و نو زما په غیر موجودګۍ کې تا څه وکړل؟ او دلته دا خبره نه ده شوې، لیکن چې موسی علیه السلام راغی او خپل ورور هارون علیه السلام نو خپل ورور هارون علیه السلام یې د ګیرې نه او د سر د ویښتو نه ونیوه او داسې ورته قار شو چې دا تا څه وکړل؟ ما تا ته خپل قوم پرېښودی و نو تا د هغې سره داسې وکړل؟ هغه ورته چې ای وروره ما د خلکو په مخ کې مې بې عزته کوه. ما د خپل طرف نه ډېر کوششونه کړي وو لیکن دوی خبره نه منله. نو اوس موسی علیه السلام ډېر غوسه و لیکن بیا څه وشول؟ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. نو هغوی شرک کړی و او شرک یو ډېر غټ ګناه دی په ټولو ګناهونو کې. دا یو داسې ګناه دی کبیره ګناه دی. ځکه موږ ته د شرک پیژندل دي چې شرک دی څه شی موږ په دې پوهیږو نه. نو ځکه موږ کله په پیرانو پسې ځو کله په باباګانو پسې ځو چې هغه به زموږ کار وکړي، کله چاته سجدې شروع کړو، کله د چا نه دعاګانې غواړو او کله د چا نه. ځکه چې موږ په شرک باندې پوهیږو نه چې شرک دی څه شی. موږ یو کلمه ویلې ده نو زموږ دا خیال وي چې اوس موږ پاخه او رښتینې مکمل مسلمانان یو. نو دوی په هغه وخت کې مسلمانان وو ځکه چې دوی د موسی علیه السلام امتیان وو، کافران نه دي. دلته د چا کافر قوم خبره نه کیږي، د هغه ورځو مسلمانان وو بنو اسرائیل. نو اوس تاسو بیا هم الله تعالی معاف کړئ. من بعد ذلک د دې نه پس تاسو بیا شرک وکړو او د هغې باوجود الله تعالی تاسو معاف کړئ. او څنګه معافي به؟ د دې دا خبره په آیت 54 کې را روانه ده، لیکن د هغې باوجود الله تعالی دی معاف کړل او دا دومره غټه خبره ده چې الله تعالی وفرمایل چې لعلکم تشکرون، ځکه چې تاسو شکر ادا کړئ. د دې مطلب دی چې معافي ملاوېدل په خپل یو ډېر غټ نعمت دی. الله تعالی ته موږ معاف کړو په دې شکر ادا کول پکار دي. او که چاته د توبې توفیق ملاو شي نو په دې هم ډېر غټ شکر ادا کول پکار دي، ځکه چې دا هم یو نعمت دی چې یا الله ستا شکر چې تا موږ له توبې توفیق راکړو. د دومره غټ جرم نه پس هم تاسو ته پته ده که نه چې څوک د شرک کولو په دوران کې مړ شي نو د هغو بالکل بخښنه نشته، دا ګناه معاف کېدو والا نه دی. او شکر څه شی دی چې کله انسان په زړه کې د دې خبرې اعتراف وکړي چې چا ماله دا نعمت را کړی دی، په زړه کې دا جذبات وي او په ژبه باندې ووایي او د خپل اعضا سره د هغو په مخ کې عاجزي کوي، ټیک ده، د هغو اطاعت کوي. نو دلته الله تعالی دا فرمایل چې مونږ معاف کړئ چې تاسو څومره غټ ګناه کړی وو، یو نعمت ورته را یاد کړو، دا احسان ورته یاد کړو چې ګورئ تاسو ته معاشي میلاو شوه. دا ډېره غټه خبره ده ځکه چې الله تعالی هغوی له یو بل چانس ورکړو، حالانکې دا ډېر غټ ګناه و خو بیا هم الله تعالی چانس ورکړو. په تیر آیت کې یو خبره هم وه، د موسی علیه السلام سره الله تعالی وعده کړې وه، ټیک شو، یعنې دا د تیر آیت خبره ده. د 40 ورځو د څه ورکولو دپاره وه؟
دا 40 ورځو دا وعده د کتاب، یعنی هغه ته تورات میراوېدو او الله تعالی هغه جسمانی او ذهني طور تیارو د کتاب د ورکولو لپاره. نو زموږ چې کوم کتاب دی د دې د اخیستو لپاره خو هم ته تیاری ضرورت دی. مونږ ته زړه مونږ ته د دننه نه پاکول دي. د دې لپاره هم داسې سو وخت استل پکار دي چې هغه زموږ د الله تعالی سره یوازې چې په هغه وخت کې مونږ د الله تعالی سره خبرې کوو. ځکه چې الله تعالی وختې نو موسی علیه السلام به د خپل امت سره و، هلته به یې ورله تورات ورکړی و، نو هغه به خپل قوم ته کتل او هلته به یې ورله د تورات تختې ورکړې وې. لیکن دلته د راغوښتو څه مطلب و؟ د دې مطلب دی چې کتاب څه معمولی شی نه دی، دا ډېر غټ نعمت دی د الله تعالی. او د دې لپاره الله تعالی موسی علیه السلام تیار کړو. 40 ورځو نه پس هغه ته کتاب ملاویږي. نو موږ ته هم چونکې قرآن طرف ته راغلي یو، نو د دې لپاره هم وخت پکار دی. داسې وخت چې بنده پرې فوکس کوي او طلبګار وي، یعنی طلب پکار وی لري، دا شوق او جذبه پکار ده. ګورئ موسی علیه السلام چې تلو نو خپل رور هارون علیه السلام یې پرېښودو چې زم د الله تعالی سره ملاقات له، او په منډه روان و، ډېر زیات خوشحاله و او دومره په تادۍ کې روان و. دا هغه تادي د څه خبرې وه؟ د الله تعالی سره د ملاقات کولو. سبحان الله چې ما ته وحي میلاو شي. نو دا هغه چاته ملاویږي چې د هغه شوق وي. الله تعالی دې موږ هم داسې شوق راکړي چې په چا کې طلب وي چې څوک د دې لپاره ځان تیار کړي، خپل زړه، خپل اخلاق، خپل کردار روحاني طور ځان تیار کړي او جسمانی طور هم. الله تعالی خو په هسې روجې نه نیوي کنه، د دننه او بهر نه صفا کړو او چې دا هغه فوکس وي او د دې لپاره 40 ورځې مقرر کړي. مونږ وایو چې نه مونږ ټایم ورکولې، نه مو فوکس وي، او بیا مونږ وایو چې مونږ له خو څه راځي نه، مونږ ته نه یادېږي. نو څنګه به یادېږي چې نه تاسو وخت وباسئ، نه سبق یادوئ، نه د هغې سره وخت تېروئ، تاسو د هغې لپاره سنجیده یعنی سیریس کوششونه نه کوئ، نو په خپله به څنګه یادېږي؟ دا ووایئ چې تاسو په ورځ کې څومره ځله دا یادوئ؟ 15 ځله مو کم از کم ویلی دی د هر لمونځ نه پس، او تاسو په خاموشۍ کې ویلې دی، ځکه چې دا د وحي علم دی، دا ډېر قیمتي دی. دا پیغمبرانو ته هسې نه دی میلاو شوی. او چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وحي راتله نو د هغوی به څه حال و؟ دا د عام کتاب علم نه دی، دا د رسالو علم نه دی چې تاسو به هم ټي وي لګولې وي او سره به رساله هم ګورئ. نه، د دې لپاره یکسویي پکار ده، د دې لپاره فوکس پکار دی چې بنده کانسنټریشن کوي، بالکل یوازې ناسي او د الله تعالی نه دعاګانې هم پکار وي. او نن موږ ته دا هم پته ولګېده چې توبه یو نعمت دی او د دې په ملاوېدو باندې شکر ادا کول پکار دي، ځکه چې د توبې توفیق هر چاته نه ملاویږي. ډېر خلک داسې دی په دنیا کې چې هغوی وایي چې موږ څه غلطي خو نه ده کړې، ما کوم د ګناه کار کړی چې توبه وکړم، په څه خبره توبه وکړم. او چې کله د انسان داسې رویه وي چې زما کوم دی ګناه، نو د دې مطلب دی چې د هغو نه د توبې توفیق اغستی شوی دی، چې کله درته خپله غلطي په نظر نه راځي، ټیک شوه، او چې کله بنده توبه ونه غواړي نو دا ډیره د فکر خبره ده. نو انسان له پکار ده چې هغه توبه وباسي او په دې باندې شکر هم ادا کوي. او بله خبره دا ده چې هغوی کله شریعت وغوښتو، چې کله هغوی ته نجات میلاو شو د فرعون نه، هلته یې ولې شریعت نه غوښتو؟ ټیک شوه، چې کله دوی د فرعون سره و نو دوی هلته ولې شریعت نه غوښتو؟ ځکه چې دا ټولې د عمل خبرې دي، نو دا نوٹ کړئ. موسی علیه السلام کله تلی و شریعت اغستوله؟ چې کله هغوی آزاد شو، نو یو آزاد قوم د الله تعالی قانون مطلب شریعت نافذ کولی شي. چې کوم ځای هغوی په اقلیت کې وي یعنی ماینارټي کې وي، نو بیا هغوی شریعت نشي نافذ کولی. نو چې کله یو حکومت قائم شي نو بیا هله شریعت نافذ کیدی شي. د دې دا مطلب نه وي چې بنده په یو ملک کې وي او په کم تعداد کې وي نو شریعت به نافذ کوي. او دوی څخه ولې جوړه وو؟
ځکه چې ویل کېږي چې د فرعون په قوم کې به هم د غوا یعنی سقي عبادت کېدو، نو والله عالم. لیکن تاسو ګورئ چې تر نن ورځې پورې د غوا یا د سقي خلک پوجا کوي، د دې بوتان جوړیږي او په ځینې مذهبونو کې دوی له د خدای درجه ورکړی کېږي او هغوی د غوا غوښه هم نه خوري ځکه چې دا ورته ډېر مقدس ځناور ښکاري. نو دا شی د اوس نه دی، ټیک شوه، دا د اوس نه دی شروع شوی. الله تعالی فرمایل وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، چې کله مونږ ورکړو موسی علیه السلام له کتاب او فرقان، دای ورله په څه وجه ورکړی و ستاسو په خیال؟ صرف د ویلو دپاره چې هغوی ته پې ثواب میلاویږي چې بس دا وایئ او ختمونه کوئ او خپلو بچو ته هم په ناظره سره وښیئ او بیا د هغوی د قرآن د ختم کولو یو غټه پارټي ورکړئ او یا دا چې د دې د آیتونو وظیفې وشي او موږ ته وښیلی شي چې زموږ مسلې ورسره حل شي، ځکه الله تعالی کتابونه نازل کړي دي. او بله دا چې اوس د نویانو ودونه دي، نو په کار خو ده چې موږ د هغوی د سر دپاره څه شی خو کیدو که نه، د هغوی باندې خو څه شی په کار ده چې ځکه چې هغې خو چاته قرآن ویلی نه و، نو چې د هغې د سوري لاندې تېره شي نو بیا به څه وشي، بیا خو به هغه ډېره بختوره شي. د دې څیزونو دپاره دا کتاب نازل شوی دی. داسې ده که نه؟ موږ خلک داسې کوو که نه؟ او الله تعالی څه فرمایلی دي چې یو کتاب ولې نازلیږي، الله تعالی ولې کتاب رالیږي؟ لعلکم تهتدون، ځکه چې تاسو ته هدایت میلاو شي. هدایت څه شی دی؟ موږ خپلو بچو ته وایو که نه چې الله تعالی دې تاسو له هدایت درکړي، چې کله هغوی په غلطه وي نو موږ وایو چې یا الله هغوی ته نیغه لاره وښیې. نو دا کتاب د سیدې لارې د ښیلو لپاره راغلی دی، ځکه چې موږ ته د ځان نه هدایت نشي میلاویدی. د هدایت اخیستو دپاره کتابونه راغلي دي. دا ډېره ښه طریقه ده چې موږ استعمالوو د هدایت دپاره. ولې هدایت په دې طریقه میلاویږي؟ هغوی ته هم د هدایت دپاره میلاو شوی و او موږ ته هم څه مختلفه خبره نه ده شوي. هدى للناس هدى للمتقین مونږ ته ویلی شوی دی. نو دا قرآن مونږ له هم د هدایت اخیستو دپاره راکړی شوی دی او زمونږ ورسره سورویه ده. لیکن هغوی ترېنه هم هدایت وانخیستو او ما تاسو ته ویلي وو چې هغوی به هسې وې او نن زمونږ هم هغه طریقه ده. نو ولې هدایت داسې میلاویږي؟ او والفرقان، او فرقان ورله ورکړی شو. مفسرین وایي چې کتاب ته الفرقان ویلی شوی دی او فرقان څه ته وایي؟ چې کله فرق کوي، چې هغه په حق او باطل کې فرق کوي، چې دا خوالی دی او دا خرابی دی، دا صحیح لاره ده او دا غلطه لاره ده. فرقان تاسو د فرق نه یاد ساتئ، دا صحیح لاره ده او دا غلطه لاره ده، دا د شیطان لاره ده، ټیک شو، او دا د الله لاره ده. دا فرق واضح کوي. دا فرق به مونږ ته څوک ښیي؟ کتاب. نو هغوی له کتاب او فرقان ورکړی شو. او زمونږ په قرآن کې هم د یو سورت نوم دی سورة الفرقان او د قرآن نوم هم دی فرقان. نو دا قرآن مونږ له هم د فرق واضح کولو دپاره راکړی شوی دی. د څه دپاره؟ د فرق واضح کولو دپاره. نو بیا مونږ ته ولې فرق په نظر نه راځي؟ خلک وایي چې مونږ خو پې نه پوهیږو، پته نشته، څوک یو څه وایي او څوک بل څه وایي او مونږ پوهیږو نه چې مونږ بیا څه وکړو. نو بیا دا دومره ډېر کنفیوژن ولې دی چې د چا په لاس کې فرقان دی، چې په هر مسلمان کور کې فرقان دی، نو بیا څنګه هغوی دومره په کنفیوژن کې دي او پوهیږي نه چې په حقه څوک دي او په غلطه څوک دي، چې هغوی ته هغه خلک صحیح ښکاري او چې هغه فسادي دي او خوارج دي، په دنیا کې قتلونه کوي او مسلمانان بدناموي، نو دوی وایي چې دا صحیح دي، دا مسلمانان دي، ډېر منځونه کوي. کو چېرې تاسو په قرآن پوهېدئ او دا تاسو خپل ژوند جوړ کړی وي، نو هله به تاسو پوهېدئ چې قرآن په کورونو کې پروت دی او د هغې پوهه نشته، د هغې باوجود خلک شرک کوي، مزارونو لځي، نو اوس به نور څه راځي؟ فرشتې به راکوزېږي؟
خلک وایي چې مونږ خو پوهیږو نه چې کوم خلک صحیح دی او څه وکړو او څه ونه کړو. نو تاسو څنګه په کنفیوژن کې کېدی شئ چې الله تعالی فرقان راولېږو؟ لیکن پرابلم څه دی؟ پرابلم دا دی چې قرآن خو په هر کور کې پروت دی، خو فرقان به کلاوهي څوک؟ په دې به پوهیږي څوک؟ دا زده کړي څوک؟ او په دې باندې تدبر څوک وکړي؟ غور او فکر څوک وکړي؟ او امام شافعي رحمه الله د یوې مسلې دپاره 300 ځله قرآن ویلی و، د شروع نه واخله د اخره پورې د یوې مسلې دپاره. چې کله تاسو په کنفیوژن کې یې او په دې قرآن باندې نه پوهیږئ او دا نه زده کوئ، نو تاسو ته به هر څه څنګه صفا شي. لیکن مونږ شاید چې په کنفیوژن کې اوسېدل غواړو، ځکه چې دا زمونږ دپاره څه دومره غټه خبره نه ده. کنفیوز اوسېدل زمونږ دپاره څه خبره نه ده. حالانکه هغه ایمان چې د شک او کنفیوژن سره دی، نو هغه خو د قبلېدو قابل نه دی. که چېرې څوک په دې خبره پوهیږي نه چې مونږ د چا نه غوښتي شو او د چا نه، که په دې پوهه نه یو او په شک کې ژوند تېروو، نو ما ته دا ووایئ چې دا خبره صحیح ده د الله په نزد، چې هغو ته پته ده چې ستاسو سره فرقان دی. دا داسې ده لکه څوک چې ووایي چې ما ته کینسر دی، نو زه څه وکړم؟ او هسې کینی، هغه خو به فوراً منډه کړي او علاج به کوي، منډه ترړه به وهي. دا شک او کنفیوژن یو داسې بیماری ده چې هغه دننه لګېدلې ده او بنده وایي چې خیر دی، هیڅ خبره نه ده. دا یعنی د هغې دپاره هیڅ هم نه کوي. نو اصل کې دا ستاسو د ایمان خبره ده چې کوم ځای ستاسو شک شبه وي، کنفیوژن وي، نو فوراً د هغې علاج وکړئ. دا علاج به څنګه کېږي؟ د فرقان سره. دا به رهنمایي کوي. لیکن تاسو راشئ دې طرف ته، په دې ځان پوهه کړئ. ټیک شوه؟ یعنی تاسو راشئ دې له په دې ځان پوهه کړئ، دې طرف ته راشئ. او دا ځکه چې دا وایي او دې له وخت ورکوئ. یعنی قرآن طرف ته راشئ، دا وایي، دې له وخت ورکړئ او په دې ځان پوهه کړئ. او چې کله د فرقان د زده کولو مقصد واه جوړ شي، یا د دې مقصد صرف د یو سرټیفیکیټ حاصلول وي، نو بیا به د فرق مونږ ته څنګه پته لګي؟ زر ختم کړو چې سرټیفیکیټونه راته میلاو شي. ټیک شو؟ او بیا پکې ځینې وایي چې د دې سرټیفیکیټ سره پکې مونږ ته نوکري میلاوېدی شي. که زمونږ دغه مقصدونه وي، نو بیا به مونږ ته څنګه لاره ښکاره شي؟ دا خو زمونږ دپاره رڼا ده، نور دی، چې د دې نه مونږ ته پته لګي چې په دې باندې تلل دي مونږ ته. ټیک شو؟ یعنی په فرق باندې بنده پوه شي. او که چا دا کورس کړی وي او بیا هم وایي چې د ټولو لاره صحیح ده، هیڅ چا ته غلط مه وایئ، ټول خلک ټیک دی. اخر ټول خلک خدای ته رسېدل غواړي. نه دی مطلب دی چې هغوی ته خو هیڅ فرق پرې نه وتو، هغوی ته خو هیڅ فرقان میلاو نه شو، هغوی ته خو د لارې د فرق پته ونه لګېده چې کومه یوه صحیح ده او کومه یوه غلطه ده. او وایي چې جنګ مه کوئ او چا ته غلط مه وایئ. ٹھیک شو؟ د دې مطلب دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت او د ټولو پیغمبرانو دعوت تاسو هسې ګوټه کېښودو، ولې نعوذ بالله هغه بیکاره و. بیا خو هغوی ته هم د دعوت ورکولو ضرورت نه و. دا فرقان په خپله فرق ښیي بنده ته. د خدای دپاره لږې سترګې کلاو کړئ. الله تعالی تاسو له دومره غټ نعمت درکړی دی، لعلکم تهتدون. د دې مقصد دپاره الله تعالی هغوی له کتاب ورکړی و. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. چې کله موسی علیه السلام وفرمایل خپل قوم ته، چې هغه کله واپس راغی د کوهي تور نه او هغه ولیدل چې زما قوم په د سخي عبادت شروع کړی دی، نو هغه خپل قوم ته وفرمایل یا قومي، ای زما قومه. دا چاته وایي؟ هغه قوم ته چې هغوی د شرک ظلم کړی و، څه وړه خبره نه وه. نو بیا هم هغوی ته وایي چې یا قومي، ای زما قومه.
او تاسو به مخکې ګورئ چې څومره هم پیغمبران راغلي دي د هغوی خبرې به تاسو اورئ. هر یو وایي یا قومي یا قومي. د هغوی د قوم والا او د هغوی قوم والا څوک دي؟ کافران دي، مشرکان دي، او دلته یو کبیره ګناه کول والا دي. او مونږ چې کوم ځای اوسو که هغه کافر وي یا مشرک وي نو مونږ ورته چېرته داسې وایو چې یا قومي، مونږ وایو دا کافران دي. او که تاسو وګورئ نو زمونږ بچي دلته پیدا شو، دلته لوی شو، د هغوی قوم والا څوک دي؟ د هغوی قوم خو هغه نه دی کوم چې د هغوی میندو او پلرونو پرېښی دی او راغلی دي. د هغوی قوم خو هغه دی که نه، یعنې دا د هغوی قوم دی کوم ځای چې هغوی اوسېږي. چېرته مونږ خپلو بچو ته داسې ویل مناسب ګڼو چې هغوی دې ووایي چې یا قومي ای زما قومه، تاسو خو به پریشانه شئ او بېهوشه به شئ چې هی دوی خو هغوی ته خپل قوم ووی، دوی خو د هغوی په شان شو. بس نه، چې تر څو پورې د هغوی سره خیرخواهي نه وي چې دا زما قوم دی، دا زما خلق دی، دوی له به زه پیغام ورکومه، دوی کوم طرف ته روان دي، چې ستاسو په زړه کې د هغوی دپاره خیرخواهي نه وي نو تاسو به هغوی له څه پیغام ورکوئ؟ تاسو خو وایئ چې د دوی نه یوازې اوسېږئ. دا تاسو ته نه دی ویلی شوي چې د هغوی سره ډیره د زړه دوستي کوئ، لیکن داسې هم نه ده چې تاسو دې په سیکلوژن کې لاړ شئ چې دا خو کافران دي، دا خو مشرکان دي او د دې نه خلک ځان بالکل جدا کړي. نو داسې هم نه ده. هر پیغمبر ویلی دی چې ای زما قومه، نو ولې هغه بیا د هغوی سره میلاو شو؟ هغه خو د هغوی قوم دی که نه، لیکن د دې نه د دې خبرې پته لګي چې د هغوی به خیرخواهي وي. ټیک شه، یعنی د هغوی خیرخواهي به کوي د خپل قوم سره. ای زما قومه، داسې خو نه دي چې ای زما د مخې نه لرې شئ. دې ته زه خپل قوم ویم، تاسو زما د مخې نه لرې شئ، تاسو خو زما قوم نه یې، تاسو زما د تعلیماتو سره څه وکړل؟ یعنی موسی علیه السلام داسې نه وایي هغوی ته چې تاسو اخوا شئ زما قوم نه یې، ځکه چې تاسو زما د تعلیماتو سره څه وکړل او د سرو زرو پسخي ورپسې شوئ. ابراهیم علیه السلام وایي چې یا قومي، هغه خو داسې نه وایي چې تاسو خو کافران او مشرک یې، زه یې د دې ځای نه، زه خو ستاسو شکل لیدل نه غواړم. زه دې ته خپل قوم څنګه ویلی شم چې تر څو پورې زمونږ په زړه کې د هغوی دپاره درد او غم نه وي نو بیا مونږ هغوی له په صحیح طریقه سره پیغام نشو ورکولی. مونږ خو د هغوی نه لرې لرې منډه وهو چې دا خو اچوت، لکه دا چې اچوت دي، نو بیا به څنګه او چاله د دین دعوت ورکوي؟ نو موسی علیه السلام وی چې یا قومي انکم ظلمتم انفسکم، تاسو په خپل ځانونو باندې ظلم کړی دی. هغوی څنګه په خپل نفسونو ظلم کړی و؟ ځکه چې هغوی شرک کړی و که نه. چې کله انسان ګناه کوي نو بیا په خپل ځان باندې هغه ظلم کوي. او آدم علیه السلام څه فرمایلی وو؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ای الله زمونږ په خپل ځانونو باندې ظلم کړی دی، ځکه چې د ګناه کول سره الله تعالی ته هیڅ نقصان نه رسی. که خدا نه خواسته مونږ د یو یتیم مال خورو نو مونږه په خېټه کې انګار اچوو، په آخرت کې دغه سزا ده د یتیم د مال د خوړلو. نو دا ظلم هغه د چا سره وکړو؟ که مونږ د یتیم مال وخوړو دا مونږ د ځان سره وکړو، ځکه چې الله تعالی یتیم له به نور مال ورکړي، خو دا مال خوړلو والا چې دی هغه ته به هلته ور میلاویږي. مونږ وایو چې دلته دو څه وخوړل نو دا د دو مال دی، نو دا خو هسې یو نوڼی ده، ټیک شوه، دا خو به هلته د انګار ګولی وي. د خپل ځان سره یې ظلم وکړو که نه. مونږ چې کله هم څه ګناه کوو نو دا مونږ د ځان سره کوو او مونږ هلته ځان له اور تیاروو او اور نور تیز شي نو بیا مونږ په ځان باندې ظلم وکړو. نو دغه شان هغوی د ځان سره ظلم کوي. باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم، د سپي د جوړولو په وجه تاسو په خپل ځان باندې ظلم وکړو. د څه د جوړولو په وجه مخکې څه خبره نه ده راغلي، ځکه چې هغه د دې قابل نه دی. فتوبوا الی بارئکم، چې ګناه وشي نو د ټولو نه مخکې څه پکار دي؟ داسې نه ده چې اوس خو ستاسو ګناه معاف کېږي نه، بس اوس مونږ دومره غټ ګناه وکړو نه. فتوبو، که ګناه ډېر هم لوی وي نو توبه وکړئ.
او دلته چې دی نو دا هم راتلی شو چې الی ربکم ټیک شو توبو الی الله هم راتلی شو لیکن او فرمایلی شو چې الی باریکم خپل باری طرف ته توبه وکړئ نو باری ولی راغی ځکه چې ستاسو پیدا کول والا هغه دی او تاسو د کوم څیز پوجا کوئ سبحان الله د قرآن په آیتونو کې دومره حکمت دی که دلته تاسو لږ سوچ وکړئ دې خبرې ته یعنی مونږ چې یو نو زمونږ پیدا کول والا الله تعالی دی سبحان الله او دلته دې ته ویل کېږي چې دا تاسو د چا پوجا کوئ یعنی تاسو په خپل لاس جوړ کړی دی ٹھیک شو تاسو د کوم څیز پوجا کوئ کوم چې تاسو د خپل لاس جوړ کړی دی چې تاسو پیدا کول والا دی نو هغه حقدار دی تاسو د عبادت او تاسو د دوی عبادت شروع کړو اوس د الله تعالی د طرف نه څه حکم راغی چې د دې توبه به هغه وخت قبلیږي چې کله دوی یو بل قتل کړي نو ای فرمایل چې فقتلوا انفسکم نو اوس دوی ته وویلی شو استغفر الله ربي الله تعالی دې معاف کړي چې اوس تاسو په خپلو کې یو بل قتل کړئ په یو روایت کې راځي چې چا پوجا نه وه کړي نو هغوی یو طرف ته ودرېدل او چې چا پوجا کړي وه نو هغوی بل طرف ته شو هغوی ته وویلی شو چې تاسو دې قتل کړئ او په یو بل روایت کې راغلی دی چې بالکل په ډاګه باندې اوس پلار زوی ولی زوی پلار ولی رور ولی یعنی هر طرف ته پوره قتلونه کېدل په دې کې د دوی ښځې په ژړا شوې او په زرګونو خلک قتل کېدل موسی علیه السلام یو طرف ته ولاړ و ژړلي داسې نه وه چې موسی علیه السلام څه خوشحاله و چې ډېر ښه در سره وشو ځکه چې تاسو دا کار کړی و نو تاسو د دې قابل وئ داسې سزا پکار وه تاسو له موسی علیه السلام ژړل چې یا الله او د قوم خلک هم ورپسې راغی چې ای موسی ته دعا وکړه موسی علیه السلام دعا وکړه چې یا الله دا خو به ټول ختم شي موسی علیه السلام دعاګانې کولې چې یا الله زما خو به ټول قوم ختم شي ای الله بني اسرائیل نن خو به ټول ختم شي ای الله تو معاف کړئ ای الله تو معاف کړئ یعنی هغه ډېر په چغو ژاړي نو هغه وخت چې کله تیاره ختمه شوه نو بیا دوی منې شو په بعضې ځایونو کې راځي چې 80,000 خلک قتل شو او دا اسانه خبره نه وه چې په خپلو لاسونو د خپلو خلکو قتلونه کول د خپلو خلکو نو الله تعالی فرمایل چې ذالکم خیر لکم عند باریکم اوس انسان سوچ کوي که نه چې هی داسې ولې وشو نو الله تعالی فرمایل چې دا بهتر دي ستاسو دپاره ستاسو د پیدا کولو په نزد تاسو سوچ کوئ که نه چې هی دا څه وشو هغوی قتل شو چې پلار زوی او ترور وراره څنګه قتل کړو او هغه ښځې او ماشومان ژاړي او موسی علیه السلام پسې ځي چې ای موسی ته دعا وکړه او موسی علیه السلام دعاګانې کوي نو دا پته نشته دا خو ډېر بد کار شو حالانکه الله تعالی فرمایل چې په دې کې خیر دی په دې کې خیر څنګه دی ځکه چې موږ ته خو هر څیز د دنیا په چشمو کې ورته موږ ګورو حالانکه الله تعالی فرمایي چې د هغوی خو معافي وشوه ځکه چې په دنیا کې چاته سزا میلاو شي د یو ګناه نو هغه بهتره ده هغوی د آخرت د سزا نه بچ شو ځکه چې د آخرت سزاګانې خو موږ نشو زغملی او که د چا په آخرت یقین وي نو بیا به هغه د هغو دغه سوچ وي چې دلته راته سزا میلاو شي او په آخرت کې بچ شم نو دا څومره د خیر خبره ده او موږ سوچ کوو چې هی ځکه چې موږ ورته د دنیا په نظر ګورو چې دا خو ډېر بد شو موږ ورته د آخرت په نظر چرته هم نه ګورو د آخرت په لحاظ دا څومره بده وشوه د آخرت په لحاظ دا څومره ښه وشوه ځکه چې الله تعالی فرمایل چې ای موسی غم مه کوه چې کوم خلک قتل شو نو هغوی به زما سره د شهیدانو مقام وي هغوی هلته ژوندي دي او رزق ورته میلاویږي
او چې څوک ژوندي دي نو د هغوی توبه قبوله شوه نو ټول پاک شو. د دنیا سزا او د آخرت د سزا په نسبت ډیره سپکه ده او د آخرت وړوکې سزا هم ډیره غټه ده. د جهنمی کس چې په خپو کې کوم څه پیزار وي نو د هغې تسمې به د اور نه جوړې وي، لیکن د هغې په وجه به د هغو دماغ خوټ کیږي لکه څنګه چې کټوۍ خوټ کیږي. خلکو ته د دې سزاګانې ډېرې غټې او ګرانې ښکاري چې هی د غل نه چا لاس کټ کړی وي الله دې معاف کړي، او هغوی په هغې باندې وایي چې دا خو ډېره د ظلم واله سزا ده، داسې سزا خو نه ده پکار چې هلته د هغوی سره کومه، لیکن که تاسو وګورئ چې هلته هغوی له کومه سزا ورکړې کېږي د هغې چېرته چا سوچ کړی دی؟ دلته زمونږ په مجرمانو باندې طرف کېږي، لیکن دلته کله چې خلکو ته سزا میلاو شي او هغه توبه وباسي نو د هغه ګناه خړ شي، معاف شي، بیا په آخرت کې هغو ته سزا نه میلاویږي. ذالکم خیر لکم بارئکم، دا بهتره ده. که په دې باندې انسان سوچ وکړي نو موږ د آخرت په باره کې سوچ نه کوو، موږ خو د هر څیز سوچ دلته کوو او موږ ته بد ښکاري. که د آخرت په نظر ورته وګورئ نو دا څومره بهتره ده ستاسو د رب په نزد. فتاب علیکم، نو بیا هغه مهربانه شو په هغوی، یعنی الله تعالی هغوی معاف کړل، هغه پې مهربانه شو، یعنی په دنیا کې پې حد ولګېدو، ځکه چې په دنیا کې د مرتد یو سزا ده، یعنی د مرتد کېدو یو سزا ده په دنیا کې، ټیک شو، یعنی چې څوک د اسلام نه واپس شي نو د هغې سزا څه ده؟ قتل کول. بعضې ګناهونه د کفارې نه بغیر نه معاف کېږي، د هغې دپاره کفاره ورکول وي. که څوک یو کس قتل کړي نو هغو ته خو به څه کول وي، یا خو به هغه دیت ورکوي او یا قصاص. انه هو التواب الرحیم، بېشکه هم هغه ډېر توبه قبلونکی، بار توبه قبلوي او ډېر زیات رحم کول واله دی. او بیا دا نمونه سزا ختمه شوه په قانون کې چې که آینده څوک داسې وکړي نو هغوی ته به دا قسم سزا نه میلاویږي. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، او چې کله تاسو ووایئ چې ای موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، چې موږ خو ایمان نه راوړو تر څو پورې چې موږ الله نه وي لیدلی مخامخ. دا کله وشو؟ د هغې نه پس موسی علیه السلام روان شو د قوم سره چې د ټولو نه کوم ښه کسان و د هغو په قوم کې کوم چې ډېر نیکان و او صالحان و، هغوی موسی علیه السلام د ځان سره تور طرف ته بوتلل. زه تاسو هلته د ځان سره بوسم چې تاسو د الله تعالی نه معافي وغواړئ، نو هغوی به سره کوهي تور ته روان شو. دا هر څه چې وشو نو د دې لپاره الله تعالی ته جاړي او زاري، د دې لپاره الله تعالی ته وجاړئ او زاري ورته وکړئ د سخي دا واقعیت چې شوي ده. نو د هغوی سره کوهي تور ته روان شو لاړو او هغوی ته ووی چې تاسو توبه وباسئ، روژه ونیسئ، ځان پاک کړئ. نو هغوی وی چې ای د الله پیغمبره الله تعالی ته ووایئ چې هغه موږ ته هم خپل کلام ووایي. نو چې کله موسی علیه السلام لاړو نو یو وریځ راغله او ټول غر کور شو. غر پیژنئ که نه؟ ماونټین چې ورته وایي. نو هغه په هغې باندې لاړو او چې کله الله تعالی کلام شروع کړو نو د موسی علیه السلام په تندي باندې نور راغی، داسې نور چې هغې ته هیڅ چا نشو کتی او د وریځو په پرده کې ټول په سجده پرېوتل او موسی علیه السلام دعا وکړه. نو هغه کوم او یا کسان چې ورسره راغلي وو نو دوی هم د الله تعالی کلام واورېدو، یعنی الله تعالی چې څه خبرې کولې د موسی علیه السلام سره، او الله تعالی چې کوم احکامات ورکول نو هغه یې ورکړل او کلام ختم شو. وریځې لاړې، دوی موسی علیه السلام له راغلل او وی چې ای موسی موږ خو په تا باندې ایمان نه راوړو چې تر څو پورې موږ الله تعالی مخامخ نه وي لیدلی. دوی دومره غټه خبره، دومره د ګستاخۍ خبره، دومره د بدتمیزۍ خبره وکړه، حالانکه په موسی علیه السلام ایمان راوړی دی. هغه ته پیغمبر وایي، لیکن اوس وایي چې موږ په تا ایمان نه راوړو، چې دا ټولې د الله خبرې دي. موږ غواړو چې الله تعالی موږ له مخامخ راشي چې موږ هغه ووینو، نو بیا به موږ هغه هله منو. نو بیا څه وشو؟ فاخذتکم الصاعقة،
یو ګړزاري د بجلی هغوی ونیول او ټول مړ شو. وانتم تنظرون او تاسو کتل. یو داسې آسماني بجلی راغله. اوس موسی علیه السلام د پاره څومره ګرانه شوه. اوس به هغه خپل قوم له څه جواب ورکوي چې هغه 80 کسان څه شول. هغوی به وایي د هغوی سره دې څه وکړل، مړه دې کړل او که څه شو. زمونږ دومره بزرګ او نیک خلک چرته لاړو؟ نو موسی علیه السلام په ژړا شو، الله تعالی ته په دعاګانو سر شو چې یا الله کو دې تا مړه کړل نو ټول به دې مړه کړي وو. ای الله د دې بې وقوفو د غلطو کارونو په وجه مونږ مه هلاکوي. دا خو پکې د ټولو نه ښه خلک وو او که زه واپس لاړ شم نو قوم له به څه جواب ورکومه؟ څوک به زما په خبره باندې یقین کوي او په ما باندې به ایمان خلک څنګه راوړي؟ ای الله تو توبه قبول کړئ. ای الله تو مونږه معاف کړئ. او الله تعالی خپل فضل او کرم وکړو. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. بیا مونږ راوچت کړئ تاسو د مرګ نه پس لعلکم تشکرون، ځکه چې تاسو شکر ادا کړئ. او الله تعالی او د الله تعالی دا عادت نه دی چې څوک دې مړ شوي وي او الله تعالی دې دوباره هغوی په دنیا کې ژوندي کړي. لیکن په دې صورت کې تاسو دا اوله واقعه ګورئ نو دا نوٹ کړئ او د دې نه پس به هم تاسو ګورئ چې څوک چې هغوی الله تعالی ژوندي کړل. ٹھیک ده؟ نو موږ راوچت کړل هغوی د هغوی د مرګ نه پس. په دې باندې هم شکر ادا کول ضروري دي، ځکه چې داسې نه کېږي. خو الله تعالی خاص خپل فضل او کرم وکړو، د الله تعالی خاص احسان او سوچ کوئ چې دوی اوس د قتل کولو نه پس الله تعالی معاف کړي وو. اوس دوی د عاجزۍ لپاره لاړل چې الله تعالی مونږ معاف کړي. چې د بنده نه څه غلط کار وشي نو هغه بار بار وایي چې الله ته مونږ معاف کړي، ما ډېره غلطي کړې ده. دوی دلته غلطي وکړه، الله تعالی معاف کړو، هلته لاړل نو بیا یې ګډې وډې خبرې شروع کړې. د دې نه پته لګي چې یو طرف ته یې دومره سخت ایمان و چې د یو بل مرګ ته هم تیار شو، او دویم طرف ته یې دومره په ایمان کې کمزوري وه او وی چې موږ ته الله وښیه. د دې نه پته لګي چې ایمان څنګه ښکته او بره کېږي، کله ښکته کله بره، کله ډېر اوچت او کله ډېر ښکته. انسان له یره پکار ده چې کچری نن د انسان ایمان مضبوط دی نو دا ضروری نه ده چې سبا دی هم د ایمان هغه لیول وي چې سبا له څه کېږي. چاته هیڅ پته نشته. همیشه د دې خبرې فکر پکار دی چې یا الله چېرته زما ایمان کمزوری نشي. د خپل ایمان د اوچتولو دپاره ډېر کوششونه پکار دي. ایمان په خپله نه اوچتېږي. تاسو به کوشش کوئ، تاسو به په داسې مجلسونو کې کښېنئ، تاسو به داسې څیزونه ګورئ، تاسو به قرآن وایئ، تاسو به تفسیرونه ګورئ، حدیث به وایئ، د دې سره ایمان اوچتېږي. ښه لیکچرز به اورئ، د دې سره ایمان ښه کېږي. د نیکانو په صحبت کې به کښېنئ، د دې سره ایمان زیاتېږي. نو د ایمان تازه کولو دپاره بنده ته محنت کول پکار دي. ګنې د بنده ایمان خړ شي، کمزوری شي، هغوی ته وګورئ چې څومره د اوچت ایمان سره راغلي وو او ایمانی کوم ځای ته ورسېدو. دویمه یو بله خبره په ذهن کې راولئ. موسی علیه السلام هم ویلي وو چې ای الله زه تا کتل غواړم. د هغو سره خو داسې ونه شو، او چې دوی وی چې مونږ ته الله تعالی وښیه نو د دوی سره داسې وشو. په دواړو کې څه فرق دی؟ تاسو څه فرق ښکاري؟ دوی هم وی چې مونږ الله تعالی لیدل غواړو او موسی علیه السلام هم وی. موسی علیه السلام په یو بل وخت کې دا خبره کړې وه، لیکن کړې خو یې وه، د هغو سره خو داسې ونه شو. ٹھیک شوه؟ په اصل کې په سوال کې فرق وي. د موسی علیه السلام په سوال کې شوق او محبت و. هغه وی چې ای الله زه تا لیدل غواړم، او دوی وی چې ای موسی مونږ تا نه مونو تر څو پورې چې مونږ الله نه وي لیدلی. نو دا سوال د اعتراض په انداز کې شوی و. سوال په دې نه وي چې بعضی وخت انسان په داسې انداز کې سوال وکړي او سوال دا نه وي چې د بعضی بنده سوال داسې نه وي چې مونږ پوه نه شو یا زمونږ څه شوق دی چې مونږ څه زده کړو یا محبت دی، خو بس د خپل ضد په وجه چې مونږ په شک کې یو، مونږ ته ثبوت پکار دی چې مونږ اوله هغه ووینو نو هله به ایمان راوړو، احکامات نه منو. ټیک شوه؟ که تو راوړې نو دا احکامات نو هغه به مونږ منو. لن نؤمن لك چې دا د الله تعالی د طرف نه دي،
اوس تاسو ګورئ حالانکه هغوی ته ښه پته ده چې دا پیغمبر دی د الله او په دو باندې وحي راځي، بیا هم انکار کوي چې موږ نه منو. موږ ته الله وښیه. نو موږ له پکار دي چې کله موږ یو سوال کوو که نه، نو په هغې کې اعتراض نه دی پکار، داسې شک نه دی پکار چې بنده په الله پسې داسې خبرې وکړي. پوه شوئ په دې خبره؟ یعنی په سوچ او پوهه سره سوال کول پکار دي. د ځینو خلکو په سوال کې عاجزي نه وي چې الله تعالی داسې ولي وکړل، الله تعالی ولي داسې فرمایلی دي، دا څنګه خبره ده، دا خو ډېر غټ ظلم دی. سوچ نه کوي چې دا زه څه ویم او د خولې نه عجیبه عجیبه خبرې راوباسي. او نو ګورئ په سوال کې فرق دی. ټیک شوه؟ تاسو په چا مشر کس پسې داسې خبرې کولی شئ چې هغه خو داسې دی او په هغه باندې اعتراضونه وکړئ، نو بیا وګورئ چې دا تاسو کوئ، نو بیا ګورئ چې هغه ستاسو سره څه کوي. هغه وخت بنده یېرېږي چې نه دی به ما په جیل کې واچوي، هغه به مونږ سره داسې چلو کوي. ټیک شوه؟ یعنې د انسان نه خو بنده یېرېږي او په الله تعالی پسې داسې خبرې کوي. نو ځینې خلک خو دومره یېرېږي چې هغوی په فون باندې په خبرو کولو باندې هم یېرېږي، لیکن په الله تعالی پورې چې خبرې کوي نو نه یېرېږي. مونږ له د چا نه یاره پکار ده. نو دلته مونږ د چا نه یېرېږو، نو مونږ ته دا پته ولګېده چې په الله تعالی پسې دا نمونه خبرې او دا نمونه اعتراضونه نه دي کول پکار. او یو بله خبره په آیت 54 کې راغلی ده چې کله راغلی وو، ټیک شوه، چې کله راغلی وو ذالکم خیر لکم عند بارئکم، دا حکم ډېر مشکل وو که نه، لیکن الله تعالی فرمایل چې په دې کې خیر دی. ټیک شوه؟ هغه یعنی د قتل کولو هغه خبره چې راغلی وه په دې کې د عمل څه خبره ده زموږ د ټولو دپاره. په ځینې حکمونه مونږ ته ډېر ګران ښکاري، لیکن دا خبره همیشه یاده ساتئ، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، په دې کې خیر دی ستاسو دپاره. او هغه حکم هم ډېر ګران و. خپل خاندان والا قتل کول داسې معمولی خبره نه وه، او یا خپلې قبیلې والا، دا څومره ګران کار و چې کله رڼا شوي وي او پته لګېدلي هغوی ته چې دا د چا څوک په ځمکه باندې پروت دی، نو ذالکم مشکل کار دی. که یو حکم ډېر ګران وي، که زما په طبیعت باندې ډېر دروند وي، نو موږ له پکار وي چې وایو چې په دې کې به زموږ خیر وي. که یو قتل کول د خیر کار وي او چې ځینې احکامات موږ ته ډېر ګران ښکاري، نو هغه خو دومره مشکل نه دي. یعنی دا موږ ته چې ښکاري چې څومره دا مشکل وو، او چې الله تعالی فرمایي چې په دې کې خیر دی، نو په هر څه کې خیر دی. وظللنا علیکم الغمامه، او موږ ستوري جوړ کړی وو په تاسو باندې د وریځو، چې کله دوی په وادي تی کې وو او الله تعالی هغوی شام ته لیږل، نو دوی ته وایي چې ځئ تاسو لاړ شئ او جنګ وکړئ. نو هلته یو قوم و، ظاهره ده داسې خو نه وو چې یو خالي کور و او دوی ته یې وایي چې ځئ ورشئ ورننوځئ. هلته یو قوم اوسېدو، نو دوی ته هلته تلل وو چې د هغوی نه ملک واخلي، فلسطین. نو دوی وی چې موږ خو جګړه نشو کولی، دا جنګونه زموږ نه کېږي. نو الله تعالی بیا دوی له سزا ورکړه چې په میدان تی کې اوسېږئ. د دې تی مطلب دی سرګردان ګرځېدل، ورکېدل. نو دوی په دې میدان کې سرګردانه ګرځېدل. دوی داسې ورک او سپک وو چې سحر به دوی د کوم ځای نه شروع کړه نو ماښام به هم هلته وو. د دې نه پته لګي چې د دوی بالکل سنس اف ډایرکشن نه وو، یعنی چې کوم ډایرکشن کې چې په کوم ډایرکشن کې لاړ شو. تاسو وایئ که نه چې زموږ نه جنګ نه کېږي، موږ نشو جنګ کولی، نشو ننوتی، نو بیا ټیک ده، پریشانه ګرځئ. دوی ډېر پریشانه وو چې دا زموږ سره څه کېږي. او 40 کاله دوی په دې سرګردانۍ کې تیر کړل. نو 40 کاله داسې تیرول داسې آسان کار نه و، او هغه علاقه داسې نه وه چې څو دکانونه وو یا مارکیټ وو، هسې کلاو میدان وو او نسو عمارتونه وو او دوی روان وو. لیکن د دوی دومره نافرمانۍ او بدتمیزۍ باوجود، ټیک شو، یعنی دومره نافرمانۍ او ګستاخي دوی کړې وه او بدتمیزي کړې وه، د هغې باوجود
فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. زه موسی تو او ستا رب کوئ جنګونه، موږ به دلته ناست یو او د دې دومره بدتمیزۍ باوجود الله تعالی په هغوی باندې د غمام سوری کړی و، په دوی باندې داسې وریځې وې چې هغې پې سوری کړی و. وانزلنا علیکم المن والسلوى، او په هغوی باندې من او سلوا نازلېدل. دوی څه کول هلته خو نه د زمیندارۍ دپاره څه وو، نو الله تعالی د دې دپاره من او سلوا رالیږل. من واړو څیزونه وو، لکه د موتی په شان ملغلرې چې وي، او یا لکه د ګلۍ په شان د اسمان نه به راورېدې، تکې سپینې د پیو په شان رنګې وو او خوږې وې لکه د ګبین. او سلوا چې وو نو دا بټیر وو، یعنی دا داسې مرغۍ وې، وړې مرغۍ وې، په سیلونو به راتلې او دوی به ښه په اسانتیا سره هغه رانیوې، نه ورته ښکار کول وو، نه ورته منډه ترړه وهل وو، هغه به یې رانیوې. نو دا خوراک د ټولې ورځې دپاره برابر و او دا ډېر خالص و. د داسې مرغو غوښه خو خوږه هم وي ډېره، باقاعده د دې دپاره د ښکار کولو انتظام شوی و او دا ډېر بې مثاله و. دوی ته به په فری کې میلاوېدو بغیر د څه محنت نه. داسې نه وه چې دوی پسې چېرته تلل او یا ورته کتل وو. رزق هیڅ هم نه و، بغیر د محنت او مشقت نه به ورته مفت میلاوېدو او تازه به ورته هر ورځ میلاوېدو. لیکن دوی وی چې مونږ سټور کولې، یعنی مونږ جمع کولې، نو ځکه به هغه خرابېدو. لیکن ټوله ورځ به ښه صحیح وه، سبا له به نوره غله راغله. نو دا څومره غټه مهرباني وه د الله تعالی په دوی باندې. کلوا من طیبات ما رزقناکم، خورئ پاک مونږ چې کوم رزق درکړی دی تاسو له. وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، او مونږ په دې باندې ظلم نه دی کړی بلکې دوی په خپله په ځان ظلمونه کړي دي. دوی به څنګه ظلم کوو چې هغه خوراک به سټور کوو، هغه الله چې پرون ورکړی دی نو نن او سبا را کولی شي، لیکن دوی به بیا هم پټ هغه سیو کوو او د رزق مطابق به وي چې دا زمونږ سو کمال دی، د الله دین ورته نه، یعنی دوی به وي چې دا خو زمونږ کمال دی، د الله دین ورته نه ښکارېدو. او طیب څه دی، یعنی څه شی دی چې د هغې سورس اف انکم هم طیب دی، یعنی دوی چې په کومه طریقه ته دا رزق میلاوېدو نو دا حلاله طریقه وه. نو اوس دلته کې د طیب معنی ګورو. او طیب څه ته وایي؟ طیب هر هغه شي ته وایي چې هغه حلال وي، یعنی په حلاله طریقې بنده کماوي، یعنی او چې هغه یعنی الله تعالی ورله د خوړو څکو اجازت ورکړی وي چې خورئ او څکئ، یعنی حرام نه وي. نو دا د الله تعالی ډېره غټه مهرباني وه. او چې دوی 40 کاله په دغه ځای کې ګرځېدل، کوچري په غرمو کې ګرځېدې نو څومره به ګرانه وه دوی ته چې چېرته به ګرځېدل. نو هلته به د وریځې سوری و په دوی باندې. یو بله خبره په ذهن کې راغله چې کله هم انسان څه غلط کار کړی وي که نه، نو وما ظلمونا، نو الله تعالی پسې داسې مه وایې چې دا الله تعالی په ما اچولی دی یا په ما باندې خو دی، یعنی په ما باندې الله تعالی ظلم کړی دی. الله تعالی فرمایي چې وما ظلمونا، چې مونږ په دوی هیڅ ظلم نه دی کړی، لیکن انسان په خپل ځان په خپله ظلم کوي. په آیت 55 کې وګورئ، هلته فاخذتکم الصاعقة راغلی دی. ونیوئ تاسو بجلی، که تاسو هر ځای وګورئ لکه بعثناکم انزلنا علیکم، یعنی الله تعالی خپل ځان طرف ته نسبت کړی. دا څومره احسانات چې دي. عفونا، ټیک شو، نو دلته هم راتلی شو چې اخذناکم، چې مونږ ونیوئ تاسو بالصاعقة، د صاعقه سره، یعنی د بجلی د ګړزاري سره تاسو ونیولی شوئ، تندر ووهلی شوئ. نو خپل طرف ته نسبت نه دی کړی، ځکه چې د تندر وهل چې دي که نه، نو دا یو خراب شی دی. هر شی
د الله تعالی د طرف نه وي، لیکن د یو خراب کار نسبت الله تعالی طرف ته نه دی کول پکار. دا د ادب خلاف خبره ده. یاد دي درته چې کله ابراهیم علیه السلام د نعمتونو ذکر وکړو نو د هغې نسبت هغه الله تعالی طرف ته وکړو چې دا هر څه مال الله تعالی راکړي دي. او چې کله د بیماری ذکر کوو نو وی فرمایل چې کله زه بیمار شم نو دا یې نه وی چې ما الله تعالی بیمار کړي، بلکې وی چې کله زه بیمار شم فهو یشفین، نو هغه مال شفا راکړي. نو د شفا نسبت بیا الله تعالی طرف ته کړی دی، ځکه چې شفا ورکول یو ښه شی دی. ځکه چې کو د یو مصیبت نسبت خلک چا طرف ته وکړي نو هغه بیا د خلکو نه وي خوښ، ځکه چې دا د انسان خپل ګناهونه وي یا خراب کارونه وي چې د هغې په وجه انسان په خفګانونو او پریشانو کې مبتلا شي. اوس چې 40 کاله تیر شو او ټول زوړ خلک مړ شو، نوې جنریشن راغی، نو هغوی ته وفرمایلی شو چې په دې ښار کې داخل شئ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. اوس موسی علیه السلام هم وفات شوی دی، یوشع بن نون نوی پیغمبر دی. هغوی ته وویلی شو چې تاسو داخل شئ په دې کلي کې. دا کوم کلی دی؟ فلسطین، چې دی په هغې کې بیت المقدس دی. دا د دې آبایی ښار دی. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا. د دې نه چې څه خوړل غواړئ په خپلې مرضۍ سره خورئ، ښه په فراخۍ سره. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. او د دې په دروازه کې په داسې طریقه سره داخل شئ لکه چې سجده کوئ، ځکه چې په هغه ورځو کې په ښارونو باندې ګیټس وو، دروازې به وي، 4 طرف ته به غټ غټ دیوالونه وو، ډېر لوی ګیټونه به لګېدلي وو. نو دوی ته وویلی شو چې کله تاسو په دې ښار په ګیټونو باندې ننوځئ د فتح نه پس، یعنی دوی ګټه وکړه، نو سرونه ښکته کړئ لکه خلک چې سجده کوي د شکر په حالت کې، یعنی عاجزي په ځان کې پیدا کړئ او د عاجزۍ سره ننوځئ، په لویۍ باندې مه ننوځئ. نو دا د الله تعالی حکم و چې تاسو په عاجزۍ سره ننوځئ، چې ستاسو سرونه ښکته وي او د لویۍ د وجې نه بره نه وي. او ګورئ چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړې وه نو هغه څنګه داخل شوی و په مکه کې؟ په اوښ باندې سور و او سر مبارک دومره ښکته کړی و چې د اوښ د کجاوې سره لګېدو، دومره ډېرې ښکته کړی و. د الله تعالی تسبیح کوله او په عاجزۍ سره ننوتو، د سجدې په حالت کې ننوځي. وقولوا حطة. ووایئ چې بخښنه راکړئ، بخښنه راکړئ، یعنی معافي. نغفر لکم خطایاکم، مونږ به وبخو تاسو. الله تعالی ورته فرمایي چې مونږ به وبخو تاسو. نو هغوی کوم ګناه کړی و چې داسې ورته وویلی شو؟ نو په اصل کې انسان هسې هم خطاکار دی. نو تاسو په دې طریقه ورننوځئ چې ای الله زمونږ څه خطا هم کو زمونږ د خطا څه هم کارونه دي نو هغه تو معاف کړئ او الله به مو معاف کړي، یعنی دومره د عاجزۍ سره ننوځئ. وسنزيد المحسنین. او موږ ضرور ورکوو احسان والو له جزا. دلته محسن چاته ویلی کېږي؟ په هغوی کې ښه خلک هم و که نه، ښه هم و خراب هم و، نو ولې محسن دې هم معافي غواړي؟ جی دلته دې څوک داسې سوچ نه کوي چې زه خو ډېر نیک یم، ما ته د معافۍ غوښتلو ضرورت دی، ما داسې څه کړي دي، نو ټول معافي غواړئ، ټول توبه استغفار کوئ. حطتون. دا لفظونه هغوی ته وویلی شو چې دا لفظونه تاسو وایئ چې کله دا ښار وګټئ او ننوځئ نو حطتون وایئ او داخلیږئ. دا لفظ دوی مخکې چېرته نه و اورېدلی، نو دلته دوی ته د پیغمبر مطلب موسی علیه السلام په ذریعه ویلی شو چې تاسو به حطتون وایئ. نو چې څوک احسان کول والی، احسان کول والی څوک دي؟ چې څوک د یو خرابي په ځای هم خواله کوي، یعنی تاسو سره که څوک بد سلوکي کوي او تاسو سره ښه سلوک کوئ، ټیک شو، دې ته احسان والا لیول وایي، احسان والا درجه وایي. هغه خلک چې څوک د الله تعالی عبادت داسې کوي لکه چې هغوی الله تعالی ویني، او یا داسې چې الله تعالی هغوی ویني.
په یو ډېره ښه طریقه سره عبادت کول، نو موږ به هغوی له نور ډېر هر څه ورکړو، یعنی ډېر زیات انعامات به ورله ورکړو. الله تعالی به د هغوی درجې نورې هم اوچتې کړي، خطا خو به یې معاف شي. لیکن چې محسنین کله توبه او استغفار وکړي، نو د هغوی چې کوم خطا وي نو هغه به هم الله تعالی معاف کړي. او چې کله هغوی نوره توبه او استغفار وکړي که نه، نو د الله تعالی به د هغې سره د هغوی درجې اوچتې کړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خو د توبې ضرورت نه و، د هغوی خو هیڅ ګناه هم نه و، نو هغوی به ولې توبه کوله؟ د هغوی درجې به اوچتېدې. ټیک ده. او هسې هم یو انسان هم د الله تعالی حق نشي ادا کولی. انسان له همیشه توبه او استغفار پکار دی چې ای الله موږ ستا حق چرته هم نشو ادا کولی. فبدل الذین ظلموا، نو بدل کړو هغه خلکو چا چې ظلم کړی وو، یعنی د دې قوم چې کوم ظالم خلک وو، قولا دا قول غیر الذي قیل لهم، دا حطتون والا کلمه چې ورته الله تعالی خیلی وه، نو دای بدله کړه د هغه کلمې سره کومه چې بله وه. مطلب الله تعالی چې ورته کوم حطتون خیلی وه، نو د دې په ځای دوی حنطتون شروع کړه، په منځ کې پکې نون شامل کړو. نو دې مطلب شو غنم. نو دی داسې ولی وکړل، اخر داسې ولی وکړل، دی له پیغمبر حکم ورکړی و چې تاسو به حطتون وایئ، او دوی حنطتون ویل شروع کړل، مذاقي شروع کړو، خنداګاني شروع کړه چې دا حطتون راته ولي وایي، چې دا ولي وایي، زموږ خپله مرضي ده چې موږ څه ویل غواړو وایو به. نو د عاجزۍ سره تلل، بلکې په راښکودو باندې تلل شروع کړل، یعنی الله تعالی ورته چې تاسو به په عاجزۍ ځئ، او د حطتون په ځای حنطتون ویل شروع کړل. دا داسې ده لکه چې تاسو چاته ووایئ او هغوی وایي چې دا مې لا بله واورېده، دا خبره خو لا ما تر نن ورځې پورې اورېدلې نه ده، دا خبره خو نه زمونږ پلار او نیکو چېرته کړې ده، او نه دا زمونږ په خاندان کې چېرته شوې ده، دا راته څو نوي خبرې کوي. او بیا هغوی په هغه خپله خبره پورې خنداګانې شروع کړې. داسې نه وایي چې موږ تحقیق خو وکړو، کیدای شي چې زموږ سره علم نه وي. پیغمبر هغوی ته څه خبره کوي چې الله تعالی تاسو له حکم درکوي چې د دې کلمې سره ننوځئ، نو دوی په هغوی پورې خنداګانې شروع کړې چې دا لا څو خبره شوه چې موږ به حطتون وایو، موږ نه وایو ده، قولا غیر الذي قیل لهم. نو هغوی ویل شروع کړه هغه کلمات کومه چې هغوی ته نه وه خیلی شوي. فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، نو د دې خبرې په وجه موږ نازل کړو په هغوی باندې چا چې ظلم کړی وو، رجزا من السماء. رجز وایي رجز د اسمان نه، دا رجز څه شی دی؟ رجز وایي عذاب ده. نو په دوی باندې عذاب راغی، نو ویلی شي چې په دوی باندې بیا د طاعون بیماري ولګېده. او په نور ځایونو کې راځي چې نور عذاب پې هم راغلی و، یعنی وبا پې راغله. ولی بما کانو یفسقون، داسې نه وه چې نوي ښار ته راغلو د هغې ابو هوا پې ښه رانغله. مونږ خو اکثر دا وجه بیانوو، دا وجه نه وه. وجه څه وه؟ بما کانو یفسقون، په وجه د دې چې دوی په ښه ښکاره چې دوی ښه په ښکاره باندې نافرماني شروع کړه، ډیټ شوي وو، شرم او حیا یې نه وه چې موږ ولې داسې وایو، موږ ولې د الله تعالی د حکمونو مذاق کوو ښه په ښکاره په بې شرمۍ سره. د دې نه موږ ته څه سبق میلاویږي دلته؟ تاسو په څو خبره پوه شوئ چې څونه دي کول پکار، چې موږ چېرته هم د قرآن یا حدیث لفظونه نه بدلوو. قرآن خو خیر څوک نشي بدلولی، او موږ داسې هم نشو کولی چې د دې په شان نور لفظونه استعمال کړو، ځکه چې په هغې کې به هغه خبره نه وي. لکه مسنون دعاګانې چې دي، مسنون پېژنئ تاسو؟ یعنی هغه دعاګانې چې کومې د سنتو نه ثابتې وي، نبي کریم صلی الله علیه وسلم غوښتلی وي، نو هغې ته مسنون دعاګانې وایي. نو هغه په هغه طریقه باندې ویل پکار دي چې څنګه موږ ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم ښیلی دي. په هغې کې موږ تبدیلي نشو راوستی، ځکه چې کوم څیزونه په حدیث کې دي نو هغه هم د الله تعالی د طرف نه دي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل یو صحابي ته دعا ښیلې وه،
نو په هغه دعا کې د نبی په ځای هغه رسول کې خودو. خبره خو یو ده کنه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته او فرمایل چې نبی وایا لکه څنګه چې درته ما خیالي ده، د دې نه پته لګي چې موږ په هغې کې معمولي چینج هم نشو راوستی، نو مخکې وروسته نشو کولی. او دویمه ډېره اهمه خبره دا ده چې د هغې نه پته ولګېده چې تاسو هم سوچ کوئ. ګورئ تاسو هم سوچ کوئ. ګورئ هغوی صرف په یو حرف په دغه کلمه کې اډ کړی و، شامل کړی و، نو په هغې باندې هغوی ته سزا میلاو شوه، ځکه چې هغوی دا سوچ ونه کړو چې د الله تعالی د طرف نه دی زموږ دپاره. موږ به هغه کار کوو کوم چې زموږ مرضی واله وي، یعنې خپلې مرضیانې شروع کړې. نو که چېرې یو حرف په شاملولو سره هغوی ته سزا میلاو شوه، نو سوچ کوئ د هغه خلکو په باره کې چې هغوی په دین کې نوي نوي څیزونه ایجاد کوي نوي کارونه ایجاد کوي، نو د هغوی دپاره به څومره سزا وي. په دین کې د نوي څیزونو موږ د خپل ځان نه نشو اډ کولی په دین کې، ټیک شو. نو ولې زموږ دین مکمل نه دی چې موږ ولګو او د ځان نه پکې خبرې شامل کړو چې دا ډېر ښه شی دی، راځئ چې دا په دین کې شامل کړو. نو د الله تعالی دین چې څنګه دی نو هغسې یې پرېږدئ، په هغې کې د خپل طرف نه هیڅ اضافه مه کوئ، بدعتونه مه ایجاد کوئ او ما په بدعتونو باندې ځئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې څوک په دین کې نوي نوي څیزونه شاملوي نو هغه مردود دی، یعنی هغه شی رد شوی دی، ریجکټډ دی، هغه قابل قبول نه دی، الله تعالی به هغه نه قبلی. نو تاسو هغوی ته وګورئ چې هغوی څه ایجاد کړل او نن څومره نوي نوي څیزونه خلک ایجاد کوي او هغې ته نیکي وایي او هغه ورته هیڅ د ګناه کار نه ښکاري. نو په شریعت کې هیڅ نوی شی موږ نشو شاملولی، خو هغه د وړوکې نه وړوکې هم وي او هغوی وایي چې د دې سره څه فرق پرېوځي. نو فرق راځي، ډېر غټ فرق راځي. د دې مطلب دی چې د الله دین څنګه راغلی دی نو هغه تاسو دپاره کافي یعنی پوره دی، یعنی هغه تاسو د کافي نه ښکاري چې تاسو وایئ چې موږ پکې د ځان نه نور څیزونه واچوو. فرق خو راغی که نه. نعوذ بالله. ولې الله تعالی ته پته نه وه چې دا شی رالیږل دي چې موږ د خپل طرف نه نوي نوي څیزونه ایجاد کوو. نو ځکه نوي څیزونه ایجاد کول په دین کې دا ډېر غټ ګناه واله کار دی، دې ته بدعت وایي. د دې اجازت نشته په اسلام کې، صرف په قرآن او سنت باندې موږ ته تلل پکار دي. نو په دې آیتونو کې ډېر غټ سبق دی. دا آیتونه بار بار وایي چې په دې کې زموږ لپاره څه سبق دی چې هغه موږ ته په خپل عملي ژوند کې راولو او د کومو کارونو نه موږ ته پرهیز کول دي. الله تعالی دې موږ ټولو له توفیق راکړي چې موږ څه ووایو چې په هغې باندې موږ په صحیح طریقه سره عمل کوو او کومې خبرې چې موږ په نورو قومونو کې ووایو د هغوی په باره کې ووایو چې د هغې په وجه په هغوی باندې عذاب راغلی دی، نو الله تعالی دې د هغه ټولو څیزونو نه موږ محفوظه وساتي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة واوري. ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم
والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون